السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل اکاونټ کې یو پیج جوړ کړئ، یعنې خپل فیسبوک اکاونټ کې یو پیج جوړ کړئ، هغه وستي پرسونل پیج یې. هو ملګرو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. درځئ ځو ملګرو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ په خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، دلته به راشئ په د آپشنز باندې، په آپشنز باندې به تاسو کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ پیج به پیدا کړئ. ملګرو بیا به تاسو راشئ په دا پیج باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیج باندې کلیک وکړئ، دی دلته تاسو یو آپشن درکوي کریټ ا پیج، یعنې یو پیج چې څنګه جوړ کړو، نو تاسو به په کریټ ا پیج باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله تاسو په کریټ ا پیج باندې کلیک وکړئ، دلته به ګیټ سټارټډ وایي. ملګرو کله ګیټ سټارټډ وایي، دلته به د پیج نوم ورکړئ. دلته زور کوم ملګرو آنلاین زدکړه پښتو. نو ملګرو دلته باید څه ورکړئ، آنلاین زدکړه پښتو ورکړئ. د هغه رقم به دلته تاسو راشئ نیکسټ ووایئ. کله چې تاسو نیکسټ ووایئ، ګوره لوډینګ روان ده، پیج چې جوړېږي. بیا به د هغه رقم دلته تاسو راشئ ملګرو، وایي چوز کیټاګري فرام یور پیج، یعنې خپله کیټاګري چې کله سلیکټ کړه. دلته چې تاسو کلیک باندې وکړئ، دا تاسو د خلکو لپاره جوړوئ، د سپورټ لپاره جوړوئ، ټلویزیون لپاره سو، لوکل بزنس سو، د چیش لپاره جوړوئ. نو ملګرو هر شی چې خوښ شي تاسو د هغه په باره کې هغه شی ورشئ. ملګرو زه دلته آډر کلیک کوم، دلته به تاسو راشئ، دلته زه ورته وایم ملګرو جسټ فار پین. دلته ما ملګرو جسټ فار پین ورکړئ او تاسو به یې نیکسټ کړئ. کله چې یې نیکسټ کړئ، تاسو به دلته ګورئ تاسو پیج جوړ شي. نو ملګرو دغه تاسو د هر شي لپاره جوړوی شئ، هغه که د مثال جسټ فار پین هغه کیټاګري چې خوښ وي هغه کیټاګري دلته تاسو ورکولی شئ. بیا به د هغه رقم دلته تاسو ګوره غواړئ ایډ یور ویب سایټ، یعنې خپل ویب سایټ کلیک کله که سره و دلته به د ویب سایټ ورکړئ، که نه ورسره سکیپ به ووایئ. نو ملګرو ما سکیپ ووالی. کله چې سکیپ ووایئ، دلته ګوره ملګرو تاسو ته راړي ایډ ا پروفایل فوټو، ایډ ا پروفایل پکچر، یعنې تاسو پروفایل پکچر ورکوئ یا زه اوس یې نه ورکوم، مثال زه بعد کې ورکوم، نو بیا به تاسو څه کوئ سکیپ کوئ. او د هغه رقم به دلته تاسو راشئ، وایي پیج ویت کور فوټو، یعنې کور فوټو ورکوئ، سکیپ یې که دا به بعد کې ورکوئ. نو ملګرو دغه ولې زموږ پیج چې جوړ شو. خپل پیج ته اوس پروفایل ورکوئ، دلته به د پلس نښان باندې به کلیک سره وکړئ. دلته به چوز ا نیو پروفایل، چوز ا نیو پروفایل چې والی، دلته به راشئ هغه پروفایل به ورکړئ. اوس هر ځای ستاسو پروفایل پروت و، دغه پروفایل داخل راشئ، کلیک به وکړئ، هغه به ورشئ. اوس بیا دلته تاسو ډن کړئ. نو ملګرو دا ما یوه لوګو جوړه کړې ده، د آنلاین زدکړه پښتو په نامه ده. نو دغه ما په موبایل کې جوړه کړې ده دا لوګو. که چیرې دغه ویډیو تاسو غواړئ دغه تاسو کتلی شئ، په دغه یوټیوب چینل کې ما خپل اپلوډ کړې ده. دغه لوګو ما په موبایل کې جوړه کړه. نو دغه رقم نوم تاسې اوس ګوره دا لوګو ما ورکړله. اوس به تاسو څه شوئ سیو وایي. ملګرو کله چې تاسو سیو وایي، هغه لوګو به چې سیو شي. اوس به تاسو لاندې ولاړ شئ. ملګرو اوس ګوره هغه لوګو چې دغه هلته اپلوډېږي، دا د لوګو اپلوډ شوله. نو د هغه رقم اوس ګوره ملګرو هلته ګوره لوګو را روانه ده. نو زه خپل پیج ریفریشه کوم. کله چې ته خپل پیج ریفریشه کړې، ګوره ملګرو هغه لوګو دلته راغله. نو د هغه رقم اوس ګوره ما لایک کړله. نو دغه ولو زموږ پیج چې سو مکمله سو. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که تاسې هره ویډیو غواړئ، هره ویډیو ته مې ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.